حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای صوتان ملعونان فی الدنيا والآخرة دو आवाज لري چې د الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوخه دي لعنتی आवाजونه دي لعنتی आवाजونه الله دې ډیر زیات نفرت کوي دو आवाज دي کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو आवाज د ټنګ ټکور د غانو بجانو आवाज د ټنګ ټکور आवाज د الله ته ډیر زیات ناخوخه دی لعنتی आवाज دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ویر आवाज په خادای کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज د الله ته ډیر زیات ناخوخه आवाजونه دي او لعنتی आवाजونه دي الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات نفرت کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله تبارک وتعالى فرمایي دا لعنتی आवाजونه دي او مونږه پښتانه سوای زمونږ پښتانه وای وی غم په ویر او خادي پټنګ ټکور خيسته کیږي هغه خادي د ټنګ ټکور پکې نه هغه غم د چې ویر پکې نه وي نو مونږ وایو خادي پټنګ ټکور او غم په ویر باندې خيسته کیږي خادي پټنګ ټکور نه خيسته کیږي په دې ټنګ ټکور د ځانوم برباد کو د کور نه د برکتونم ختم کړو زه څومره غوبل په دې خادي کې وی کنه دا څومره ټنګ ټکوري کنه میاش بعد معلومات کو خو اخینګور یو بل تلان دی وتی صحیح شو بیا وی دا به سبل را دن نکړه خو چې راوستي می کنه په کور کې می غوبل جوړل نو غوبل به جوړلې په کمرس کې تار اوسته تار د رحمت پرشتي د کور نه لګلې وي ستا په کور کې هغه درس غوبل جوړو چې تا په شریعت پیژندم نه تا اسلام پیژندم نه نو د کور نه دی پرشته د واده په ورځ رخصت کړي نو وس خامخه د انګور نه بدرته بلا جوړي وسنو دا لعنتی आवाजونه دي تدینه فریس پکار دی په خادای کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول جړه فریاد کول الله حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای زما امتی نه دغه انسان کو ناری نه دی او کو زنانه د زما د امت نه د سر دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی په غم کې سوخي مخونه وخی وشق الجيوب او د ځان نه کپړې شلې ودعا بدعوة الجاهلیه او د جاهلیت هغه چغي وي بس الله زه دې لیدلی ومنو زما بچی دې لیدلی ونو د بل چا د پاره غم نشته خو ما د پاره غمونه دي نو د جاهلیت چغي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا زما د امت نه د سره دینه دغه انسان حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وې کم زنانه چې په غمونو کې ویر او دا مړه شوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي د ګوګړو جامې به وي دا ګوګړ چې دي که نه دا ډېر ناکاره څیز دی یو ورم زیات کوي دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلي مو او دریم بدبویي هم ډېره زیاته کوي نو کمې زنانه چې په غمونو کې ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انختی وي الله دې فنا راکړي